الله رب العالمین هغه دوه کسانو ته خاندي څنګه چې د الله رب العالمین د شان سره لایق خندا ده. دي که موږ خپل عقل نه چلو چې د الله رب العالمین کوم صفت راغو کنه قرآن کې حدیث کې موږ به ظاهري معنا کو حقیقت بچاته سپارو الله رب العالمین. بس موږ نبی فرمایلی زموږ په ایمان چې الله رب العالمین هغه دوه کسانو ته خاندي چې دا یو کس را لګېدلی دی کافرو او د لاسه مسلمان څه شو شهید شو او مسلمان کم ځای ته ولېږلو جنت ته د لاسه لاړو. بیا څه وخت بعد د کلمه وویله د قاتل دا چې مسلمان یې وجلی او د کلمه وویله او د اسلام ته راغو او بیا د الله رب العالمین په لاره کې جنګېده او دی بیا پکې شهید شو یا په خپل مرګ باندې وفات شو او الله یې ګناهونه معاف کړي او بیا چې سبا له قیامت کې ګوري دواړه چېرته روان دي هغه کم کس چې د لاسه لګېدی ورته حیراني دا څنګه جنت ته روان او ته وایي چې وروره ته خو مې وژلی وي خو هغه وخت کې زه ډېر ګناهګار وم نه پوهېدم وروسته مې الله ته توبه وښکلې وه الله رب العالمین زما ګناهونه معاف کړه دومره مهربان الله دی او دواړه به جنت ته رواني او هغه به پسې خفه کېږي هم نه هغه به تې ګیله هم نه کوي بلکې هغه هم خوشحاله شي چې د الله جنت فراخه دی زه دې جنت ته راورسولم ته هم جنت کې بس. زما محترم ورونو الله رب العالمین په توبه ډېر خوشحاله الله رب العالمین ته توبې ایستل موږ له پکار